السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په پکسارت کې دغسې انځور څنګه جوړولی شئ؟ دومره اسان چې ماشوم یې هم کولی شي. تاسې زموږ سره شئ، موږ یې درته ښیو. دغه انځور څنګه جوړولی شئ؟ تاسې به لاړ شئ پکسارت ته. دغه دی ما سره پکسارت ومې وهلو. هغه انځور چې ما جوړ کړی دی دغه دی. تاسې دلته وینئ دغه دی. اوس تاسو که چېرته هغه انځور په اسانه سره جوړول غواړئ، ما یو ځل جوړ کړی دی. دوباره تاسو ته بیا مشکل نشته چې تاسو په مشکل سره جوړ کړئ. تاسو فقط لاړ شئ زموږ حساب ته. زموږ د حساب لینک لاندې په ډسکرپشن کې موجود دی. لاړ شئ هلته دغه انځور باندې کلیک کړئ. دغه د انځور لومړی دې باندې کلیک کړئ. چې کلیک مو کړو تاسو به دغه ووهئ محاوله چې تاسو ووهلو جاري تحمیل. بیکګراوند دپاره چې ما کوم انځور ورکړی دی هغه دغه دی. دا د بیکګراوند انځور دی. همدغه انځور به ورته خوښ کړم. تاسو ورته دا انځور بدلولی هم شئ. دغه تورې څپې ما ورکړې وې، دغه دي تاسې وینئ چې په کوم ډول مو ورکړې وې هغسې ما ورکړې وې. لکه تور رنګ دی ما خوښ کړی و، بس په هغې ډول بس همدلته مې تور رنګ همدغسې ورکړو. مخکې ورپسې ځم، تاسې لاندې دغه وګورئ تالي ووهئ، ډبل مې وهلو، سم یې وکړل. د دیوال رنګ مې بدل کړو په راتلونکي کې. راتلونکي کې مې څه کړي دي، لږ مې حجم ورته وړوکی کړی دی. د انځور تاسې وینئ حجم مې وړوکی کړی دی. تالي مخکې ځم، مخکې مې څه کړي دي، د هغه ماشوم مې ورته راخیستی دی. ښه بیا مخکې ځم، څه مې کړي دي، د انځور صفحه کړی مې دی انځور. نه دلته اوس ما څه کړي دي، د ماشوم دغه ځای مې داسې وهلی و. اوس مخکې ورپسې ځم، تاسې اوس ګورئ وینئ دغه ځای پرې پرې شو. دغه اوس تاسو ته پر اسان دی، خو په راتلونکي کې انشاءالله چې نوي څنګه تاسو دا کولی شئ هغه طریقه درته ښایو. اوس خو ما فقط تیار درته جوړ کړی دی. ښه دغه ډیزاین مې هم ورته تیار جوړ کړی دی. دغه کرښې چې تاسو کومې وینئ د تورې کرښې دغه چې کومې خوځي دغه کرښې که تاسو چېرته غواړئ زه به تاسو سره په ټیلیګرام ګروپ کې شیر کم، او د ټیلیګرام ګروپ لینک هم په لاندې په ډسکرپشن کې موجود دی. تاسو کولی شئ له هغه ځای نه تاسو بیا دغه پاڼه چې کومه ده دغه اخیستی شئ. دغه پاڼه تاسو بیا له هغه ځای نه اخیستی شئ. مخکې ورپسې ځم چې مخکې ما کوم دلته مې څه کړي ول، د ماشوم سر باندې چې کوم دغه پاڼه ده هغه مې ړنګه کړې وه، ځکه چې ماشوم سر باندې پاڼه رانه شي. که راشي هم پروا نه کوي. بل مې څه کړي ول، دغه ګرد چې کوم دی دغه د غبار دا مې هم د ماشوم له سر نه وران کړی و، هغه دغسې ده تاسې وینئ. ما مو کتو هغه هم وران شو ړنګ شو. اوس ټیکري شان مې وهلو، ګوره تاسو دا وینئ. تالي مخکې ځم، څه مې کړي دي، د انځور حجم مې نور هم وړوکی کړی دی له څنګونو نه. او بیا مې څه کړي دي، بل دغه کې مې افغانستان لیکلی دي، بل کې مې بیا څه کړي دي ویکټر فورس فتح ځواک هغه مې لیکلی دي په انګریزي، بل کې مې څه کړي دي فتح ځواک په خپله پښتو ژبه. دا خو وشول. یا مخکې ځم، څه مې کړي دي، خپل د نوم لوګو لکه دغه زما خپله لوګو ده دا مې ورباندې تپلې ده. مخکې مې څه کړي دي و انځور پوره شو. انځور پوره شو. اوس تاسو ته دغه انځور ولې نه درکوي؟ ځکه نه درکوي چې دغه انځور د پکسارت تر ټولو غوره انځورونو کې یو انځور جوړ شوی دی. د دې له امله تاسو ته اوس دغه انځور فری نه درکوي. وینئ درته وایي چې پیسې داخلې کوئ. تاسو به څه کوئ، سکرین شاټ ترې وکږئ داسې، خلاصه خبره. نور اړتیا نشته چې تاسو دغه انځور یې در سره سکرین شاټ چې ترې وکږلو دغه بیا لږ داسې جوړ کړئ، برابره کړئ، څنګونه ترې کټ کړئ، حفظ وشو. هغه انځور څه شو وشو. دغه انځور جوړیږي څنګه؟ دا خو اسانه طریقه شوه. دا اسانه طریقه اوس ځکه اسانه شوه چې په لومړي ځل جوړ شوی دی. لومړي ځل چې کومه ګرانه طریقه وه هغه پرې ما جرب کړې ده. تاسو کولی شئ اوس د دې ماشوم پر ځای خپل انځور ور واچوئ، یا د کوم بل ماشوم انځور ور واچوئ، د خپلو ماشومانو یا د کوم ځواکونو انځور ور واچوئ. هغه اوس تاسو کولی شئ. څنګه کولی شئ؟ داسې چې دغه ماشوم انځور به تاسو څه وکئ، دغه کراس به ووهئ، ختم مې کړ د ماشوم انځور. اوس به تاسو څه کوئ، خپل د موبایل ګیلرۍ ته به لاړ شئ. دغه ځای دی تاسو دا وینئ چې دلته راغلی، تاسو له دغه ځایه نه ورته یو انځور خوښ کئ. زه ورته
د دې ماشوم انځور خوښوم ومې وهلو او بره به دا څه وکئ اضافه دا مې ووهلو. اوس دغه ماشوم چې دی شاته بیکګراونډ دی هغه ترې ختموم. څنګه به ختمومه؟ مخکې راشئ داسې مخکې راشئ دغه ده قطع به ووهئ. دلته شخص چې تاسو وینئ دلته به سړی درته فقط پرېږدي بیکګراونډ به ختم کړي. تاسو دا اوس وینئ سړی پرېښو بیکګراونډ یې ختم کړو. بیا هم یو نظر پرې واچوئ دغه ده سترګه مې ورته خلاصه کړه په دې ډول وینئ دا سترګه بنده شوه دا سترګه خلاصه شوه. سترګه چې ورته خلاصه کوئ په دې ډول بیا تاسو ته ښایي چې که بیا هم پکې څه کټ کوئ را کټ کوئ. که صفا نه وي دغه تاسو سره دغه لږه څه چې ترې کټ کوئ هغه ترې کټ کولی شئ او که څه ور اضافه کوئ دغه دی دغه سنګونه ماته ښکاري لږ ترې دغه شوي دي دا سنګونه بیا ور جوړولی شئ. معنا ده چې که خپل کار هم بیا پکې کولی شئ. بیا به څه وکئ ټیک نشان به ووهئ. ومې وهلو ټیک نشان انځور مې لږ پلن کړو او دغه انځور لږ صفا هم کوي. ما هلته صفا کړی و تاسې هم دغه انځور لږ صفا کوئ. چېرته صفا کېږي؟ تعدیل ووهئ. تعدیل مې ووهلو سپین مې کړو لږ رنګونه مې واضح کړل لږ مې خړ کړو. شین رنګ دغه ده شین رنګ مې ورکړو او دا زیړ رنګ دی دا شین رنګ دی وینئ دغه مې ورکړو او دا یې تورې سترګې او تور ویښتان یې تور کړل او دا یې سپین لاسونه سپین رنګ معنا سپین رنګ یې سپین کړو. دغه وشو. اوس به څه وکړم ټیک نشان به ووهم. دغه انځور به لږ داسې غټ کړم تالي مې ووهلو انځور څه شو خرا شي. اوس غواړي تاسو ولیدو هغه د دې ډول انځور اوس به څه وکړم پرې کړی و هماغه دغه هم پرې کولی شئ. دغه داسې کرښه پرې راکړئ. تاسو اوس دغه وینئ مخته لاړمه وینئ لږ پرې شو تاسو دا وینئ دلته رانږدې یې کړمه تاسو اوس وینئ دا پرې شو. دا که پرې کوئ یا نه پرې کوئ دا ستاسو خوښه خو زه به لږ داسې پرې کړم او یا به څه وکړم ټیک نشان به ووهم. مخته لاړمه مخته دغه ګردونه او دا هر هغه څه دي. دلته زه غواړم د دې ګردونو د ماشوم له مخ نه لرې کړم. څه به وکړم ګردونه به انتخاب کړم. اوس تیار دغه صفحه انتخاب شوې ده. دغه صفحه ستاسو که په کار وي ما تاسو ته ویلي ول چې دا بیا ټلګرام ته در ولېږم. دا ګردونه به زه د ماشوم له مخ نه صفحه کړم لکه هلته مې چې صفحه کړي ول او بیا به داسې وینئ او پاڼه نه ترې لرې کوم پاڼه دې وي په خپل حال دې وي. څه به وکړم ټیک نشان به ووهم. یا مې ټیک نشان ووهلو حجم مې وړوکی کړو. هماغه زړه خبره ده اوس تاسې وینئ افغانستان او بیا اکټرس فورس وینئ فاتح ځواک څه شو زموږ انځور وشو. بس دغه اسانه طریقه ده انشاءالله تاسو به زده کړې وي او د دې چې کومه ګرانه طریقه ده چې په کوم ډول دغه انځور په لومړیو کې جوړیږي هغه به انشاءالله موږ تاسو ته په بله ویډیو کې درته وښایو. تاسو موږ وسرئ او د نورو ویډیوګانو لپاره موږ فالو کوئ سبسکرایب کوئ ټلګرام ګروپ هم در سره وسرئ لینک یې ډسکرپشن کې دی او ټویټر کې مو هم در سره فالو کوئ. هلته موږ هر ډول د ځواکونو لپاره ګرافیک ډیزاینینګ کوو مشرانو لپاره او همدغه شان نور د هر شي په اړه موږ معلومات خپروو د ویډیوګانو ایډیټینګ دپاره او هر ډول ویډیو چې څوک غواړي هغه شان معلومات وړاندې کوو. معنا د هر شي په اړه به موږ تاسو ته معلومات درکوو که ګرافیک ډیزاینینګ دی که ایډیټینګ دی که فوټوګرافري ده انشاءالله تاسو زموږ تر څنګ اوسیږئ موږ سبسکرایب کوئ او دغه یو ځل بیا هم وایم چې زموږ له دغه معلوماتو نه غلطه ګټه مه پورته کوئ. کنې د قیمت ورځ به ستاسو ګریوان او زما بلاس وي د الله په نیز. دین مبین اسلام ته ترې خدمت وکړئ او هیواد ته ترې خدمت وکړئ خپل قام او ملت ته ترې خدمت وکړئ. له دې پرته هیڅ چاته اجازه نشته چې هغه ترې فسق او فجور یا عبث څه ده خدمت وکړئ. بقي مو په لوی خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.